د افغانانو ازار وهلی پاکستان ښه ورځ نه لري. پر پوځیانو د بلوڅانو بمي چاودنه اسلام آباد کې د حملې خبرداری. جزئیات همدلته وګورئ یا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په بلوچستان کې د یو بمي برید په پایله کې 15 پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړي چې د یکشنبې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه شوې. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یو افسر او 15 سرتیري شامل دي. په دې بمي برید سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په 2 جلا چاودنو کې ټپیان شوي هم دي. ماښام مهال یو بریدګر د لاسي بم په واسطه د کویټې په سټلایټ ټاون کې د پولیسو په یوې پوستې برید کړی چې 3 پولیس او 15 ملکیان یې ټپیان کړي دي. تر دې مخکې د کویټې په سبزال واټ هم د پولیسو پر پوستې بم برید کې د یوې ښځې او یوې ماشومې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو مخکې په بلوچستان کې پر پاکستاني پوځیانو د ګڼو دغسې بریدونو مسؤلیت بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په غاړه اخیستی. بلخوا د اسلام آباد په یو هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید خبرداری ورکول شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون خپلو کارکوونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي تېرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګي بریدګر وروسته په لوړ خبرداري کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنګټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په مایروت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال د رخصتیو پر مهال دی.